د بارود لمبې دي رضا د جانان شمشاد عنوان په غرور. همدا دوی وو چې شمالي ټلوار ته وویل موږ په کندوز کې د محاصره شوو طالبانو له اسارت سره علاقه نه لرو، باید ووژلی شي. د رامسفیلډ د همدې امر په اساس شمالي ټلوالې د اسیران په کانتینرو کې واچول، ټول یې ووژل او په لویو لویو کندو کې ښخ کړل. موږ زړورو او په خدای مینو پکتیاوالو ته وایو موږ ستاسو په څنګ کې ستاسو ملاتړ کوو. ټول هغه مجاهدین ستاسو خواته ولاړ دي چې د روسانو په ضد جنګېدلي. د شمال مسلمان ولسونه هم او د افغان ولس ټول با ایمانه مجاهدین هم د کفري ځواکونو په ضد په دې اسلامي جهاد کې ستاسو ملګري دي او ستاسو په شان له خپل هېواد نه د پردیو پوځونو ایستل او د پردیو په لاس د تپل شوي حکومت په ځای د افغانانو د خوښې اسلامي حکومت غواړي او په دې باور دي چې د امریکایانو په څنګ کې ودرېدلي کسان د کمونستانو په څېر دي. دوی نه د جنوب نمایندګان دي او نه د شمال. دوی د $100 په مقابل کې خپل دین، وطن او قوم خرڅ کړی. ټول با ایمان افغانان په دې عقیده دي چې د هېواد ازادي او خپلواکي او خپلواک افغانستان کې د ملت د خوښې اسلامي حکومت جوړول د ملي پاڅون نه پرته له بلې لارې نشي ترلاسه کېدلی. په همدې خاطر دا دی ستاسو تر څنګ د کندهار او کونړ مجاهدین هم د امریکایانو او انګریزانو په ضد راپورته شوي او د نورو سیمو مجاهدین هم په مدار ستاسو په لار د تلو لپاره ملا کوي. لکه څنګه چې تاسو د روسانو په خلاف په تیر اسلامي جهاد کې تر ټولو دمخه وسله واخیسته او جهاد مو پیل کړ او په دښمنانو باندې لومړی برید ستاسو په سردرو کې ترسره شو او د نورو سیمو ولسونه په مدار له تاسو سره یو ځای شول. اوس به هم انشاءالله همداسې کېږي. په لوی پکتیا کې د امریکایانو په ضد حملې او په خوست کې د امریکایي ځواکونو په ضد ستره مظاهره او د بهرنیو یرغلګرو قواو په خلاف د کرکې او نفرت څرګندونه، د امریکا بیرغ سوځول او د ملي پاڅون په ضرورت ټینګار کول دا خبره ثابتوي چې مجاهد پکتیاوال یو ځل بیا غواړي د یو بل ستر اسلامي جهاد مخکشان شي. موږ دوی ته او ټولو هغو مجاهدینو ته د زړه له کومې دعا کوو چې د اسلام نه د دفاع په خاطر یې ملا تړلې، د خدای په لار کې قرباني ته چمتو شوي او د هېواد د آزادولو لپاره یې د جهاد لاره غوره کړې. الله جل شانو دې دوی ته مزید توفیق ورکړي او په ټولو کفري ځواکونو دې دوی ته عاجل او ډاډمن بری ور په برخه کړي. انشاءالله په دې جهاد کې به هم د مخکني جهاد په څېر وروستی بری د دوی په برخه شي. موږ د دې اتهاماتو پروا نه کوو، په ډاګه وایو چې تل به د خپل مظلوم ولس په څنګ کې ولاړ وو. د دوی د هغو غوښتنو په کلکه ملاتړ کوو چې د ټول هېواد نه د بهرنیو یرغلګرو پوځونو د فوري بلاقید شرط او کامل وتلو په هکله یې لري. موږ په دې باور یو چې د امریکایي ځواکونو په ضد روان بریدونه په کندهار، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کابل کې نه د طالبانو لخوا دي او نه د القاعدې، برعکس دا د هغو افغانانو لخوا ترسره کېږي چې امریکایان ورباندې بمونه ورولي، کورونه او جوماتونه یې وران کړي، خپلوان یې ورنه وژلي، کورونه یې تلاشه کړي، خپلې شخصي وسلې یې ورنه اخیستې، دوی ته یې بېعزتي اړولې، د شمال مفسده ټلواله یې ورباندې مسلط کړي، اقتدار یې غرور داړمارانو او مفسدینو ته سپارلی، د دوی ازادي او خپلواکي او ملي حاکمیت یې تر پښو لاندې کړی او د پردیو د خوښې حکومت او حکمرانان یې په دوی مسلط کړي. دوی د امریکا دغه صلیبي جنګ ته د تروریزم په ضد د روا جګړې نوم ورکوي. موږ په دې باور یو چې د نړۍ تر ټولو ستر تروریستي ځواک امریکا ده. امریکا په ټولې نړۍ کې د تروریزم مور ده. د امریکایي چارواکو سیاستونو په نړۍ کې د تروریزم تخم کرلی او هغه ته یې وده ورکړې. د افغانستان د پایتخت او نورو ښارونو نیول آسان دی، خو په دې هېواد د اوږدې مودې لپاره حکومت کول ګران او ناممکن. هر څوک او هر ځواک چې افغانستان ته پوځونه ولېږي د لنډې مودې وروسته به
له شدید مقاومت سره مقاومت کېږي، داسې مقاومت چې چاره به یې ورته ممکن نه وي. دا د ګورو چې د امریکایي ځواکونو په ضد مقاومت پیل شوی او په ډېره چټکتیا یې له منځ خورېږي. چې له قافه راتلل دا دیوان په غرور څه حقیر یې ګڼل افغانان په غرور